هلکه ولا لاس مې ډېر زیات بنده دی اجمل ته به ورسو پوه شوې د اجمل نه یو 100 روپۍ قرض راواخلمه ولا دغه بس ما هم دا هغه د رابېکي انشاءالله پوه شوې زه دا د ورسو اجمله څنګه یې ته ښه یې په خیر راغلې ولا شکر د بیخي د الله فضل مریض شوی خو به نه ما د زونډی راغلو ولا دلته روانو ښه ولا ډېر سخت کار ضرورت و راته پیسو ته مې خدای دې خیر وکړي داسې لاس مې بند و ډېر سخت یاره ولا ډېر زیات څه مریضان هم اوس نورو بیا د زونډي ته مې ویل مل راځه ورسو اجمل ښه سړی ده پوه شوې مل اجمل ولا اجمل بیا راکړي مل هغه دوسې هغه سړی نه الله هم هر کله راوله 100 روپۍ په کار دي وروره زه لال کړی چرګ یم اوس داسې یو 2.5 لکه روپۍ چې راته راکړې 2.5 لکه هو همدا اوس دستي غواړي دا اوس دستي غواړم ولا خدای دا ښه به دې هېڅکله نه هېروم چې مقصد ښه مې هېر نه کړي دا ښه به دې هېڅکله نه هېروم او هر وخت به دې ماته دا یاد واله وروره دا پیسې دا ښه به دې هېڅکله نه هېروم اجمله بس ضرورتمند سړي نه زما سره هم قربان دی زه خیر اوسې پوه شوې نو والکه زونډي ستا اوس دلته چې ته راغلی چای مې به څښلی وی بیا به تلي وی نه خیر اوسې اجمله خیر اوسې ژوندی دی بس دا هغه پیسې دې راکړې نه الله دې خوشحاله بس 15 ورځې بعد شپږ ورځې پسې راکړه 15 ورځې پس به تا امانت ته زه بس خیر چې خدای دې په قرض څه نه کړي راکړي پوه شو مې چې راکړي زه وروره ځئ الله مجدونډي الله دې ما چې چای دې ونه څښلې خفه دې کړم ما چې بل وار راغلی چای به څښې اوه شفیع الله جوړ په خیر جوړ په خیر تاسې روانې لکه ډاکټرسونه یا لکه چای وڅښه بیا ځه نه دلته مې لږ کار و پرېږده سړیه د دې پیسو ورځې پوره شوي نه یو 10 ورځې پسې راکړه خو تخته مه پټېږه چای را سره نه خیر اوسې خوشحاله اوسې پیسې دي ولا واده پوره وه ما ویل زه به یې ته برابر یې کړم لږ واده کې بې وادګي راغله چې خفه نه شې هېڅ خبره هم نشته قربان ته بس الله دې خوشحاله بس انشاءالله 15 ورځې بعد یې ته برابرو شپږ ورځې پسې راکړه خو چای را سره سکت پټ مه تېرېږه نه خیر زړه مې خفه کېږي الله دې خوشحاله زه الله دې مل ګلابه مرګریا 15 میاشتې مخکې زونډي او شفیع الله راغلي پیسې مې ورته ورکړلې اوس دا 15 میاشتې ووتلې زما ورته ډېر سخت ضرورت دی تا ته خو معلوم دی سړی راپسې ځي راځي کور ته که نه نو شرم دی او شفیع الله چې دی ورک دی بیخي پیسې هم نه کوي چې دې سړي ما ته سره ښه کړي پیسې راکړي اوس نه پوهېږم چې څه شی وکړم زنګ ورپسې ووایه زنګ ورپسې ووایم دا خبره دې ښه ده ودرېږه زنګ به ورته ووایم چې څه وایي زنګ خو ورغی جګې نه که وروره بیا ورغه نه جګې وروره که خدای مې نه غلطوي قدمونه د شفیع الله غوندې دلته راشه وروره لږ رانږدې شه قدمونه د شفیع الله غوندې د شفیع الله خو به نه یې نه وروره زه بل څوک یم ښه امه خو لږ راته ښکاره که دلته ودرېږه ای خدای دې خدای دې بیخو نه باسه سپک سړی ته خو دا ته ډېر دروند سړی ډېر سپک سړی دلته دې ولا 22 غاښونه اوس لاندې توی کړه آفرین دا زما د خور نتیجه ده چې 2.5 لکه روپۍ دې راکړې اخیستې دي هم وایي 2.5 لکه روپۍ دې راکړې دي 2.5 لکه سوري دې راکېستلي خبرې آفرین ښه دې کړې 2.5 لکه روپۍ دې راکړې څه شي وکړم نور څه شي وکړې کال ووتو چې دا پیسې ما ته درکړې شپږ ورځې کې بیا درکړم او 10 ورځو کې بیا درکړم دا ښه دي که بد دي ولې قرضدار یې شوی زه دی زه یې وژنمه زه نن دا پړخ ماتوم ویښته دې ولا کې سړي ته سوي دی ویښته به داسې دي سړي ویښته به داسې دا ګورې مارتول دی مارتول سړي ویښته به داسې که د سړي او که د خري او که د ښځې هغې سره ستا څه کار دی څنګه اخلاق دی ته اخلاق دی وایي اجمل ښه سړی دی ښه سړی نه فضولترین انسان ده آفرین خوښه انسان ده آفرین سړی په لاره نشي درنه تېرېدی آفرین ولې وروره اخیستی دي یم څه شي دي 2.5 لکه روپۍ دې راکړې خو در به یې کړم کله به یې راکړې ویښتو کې دې راته سپینو لګول بس ښه دي چې سپینو لګېده خدای چې کله وس راکړي در به یې کړم تا ته به خدای 400 کاله پس هم وس نه درکوي ته به یې ما ته نه راکړې
که دلته دې اوس به یې دومره ووایم که نه آفرین. دومره به دې ووایم چې دا خلک به دې مې رانه خلاص نه مه خرابېږي. څه توره دې کړې در کور دې ودان. خود مې کور ودان آفرین. بد دې کړي شي روپۍ دې کړي آفرین. سپلمې به د منې اوس ماتې کوه کور دې ودان. خوب به د منې اوس ماته کوه ډېر ښه سړی. پیسه به اوس د منې ماته کوه آفرین. سړی وړه ګوته د نه وباسه دا پیسې ما اوبو ته واچولې دوه نیم د کرپۍ دې را کړي دي ولا ته پیسې راکه بیا زه زه ګوره خدای ویم دې دلته به دواړه سره سور کوو دومره به دې ووایم که نه چې دا خلک به دې م رانه خلاص ته که نرې ووه څنګه دا دې ویلی سم ووهه دا خو ماشومان هم وخي دی ویلی خپلې پیسو کې وارونه را باندې مه کوه دا مې ښه کړي دي خپلې پیسو کې مې وخي ولې نسته وروره ما سره نسته قسم په خدای چې ویم دي دلته به یې دومره ووایم که نه هسې به مې وخي معاف کړي مې دي درته معاف کړي مې دي درته دغه دی په خپلو پیسو کې وارونه کوي دغه دي مسلمانان نن چې شاته قرض ورکړو که نه ځان سره به یو بوتل شړشم یوسي چې بیا یې ووالې کور کې به دې غوړی هی هی ولاکې رانه بیا وګورئ